پخوانی جهادي مشر عبدالرسول سیاف په کندهار کې پر لمونځ کوونکو د ځانمرګي برید په غبرګون کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو په اړه د طالبانو پر دریځ نیوکه کړې ده. دا چې عبدالرسول سیاف څه ویل، ولې طالبانو ته پیغور ورکړ او نور یې څه ویلي، دا ټول جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. عبدالرسول سیاف د شنبې په ورځ د تلې د میاشتې په 24مه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د نفساني خواهشاتو او شخصي مصلحتونو پر بنسټ د شریعت حکم بدلون جنایت دی. هغه په دغه لیکنه کې له طالبانو پوښتنه کړې چې د دغو جنایتونو په هکله ستاسو نظر څه دی او آیا د ځانمرګو بریدونو په اړه مو فتوا او نظر بدل کړی دی یا تر اوسه هماغه پخوانی نظر دی؟ سیاف همداراز پوښتنه کړې آیا د ځانمرګو بریدګرو د روزنې کمپونه تړل شوي یا اوس هم خپل کار ته دوام ورکوي؟ دغه جهادي مشر په داسې حال کې دا پوښتنې مطرح کړې دي چې طالبانو په کندوز او کندهار ولایتونو کې د داعش ډلې وروستي ځانمرګي بریدونه یو لوی جنایت بللی دی چې له دې مخکې طالبانو ځانمرګي بریدونه روا بلل.